دی زما په 3 میاشتو کې کیس کنه نو شانام چې کوم دی کنه هغه بد سړی نه دی لکه هغه ښه کار کوي خو هغه جسم خلک اکثر تنګ کی کنه نو بیا یو نیم کار څنګه ته دې ته ښه کار وایي چې د چا په مثال مونږ مسلمانان یو. اوس زه تاله یو مثال در کوم په پاکستان کې په هر موله په هر کلي کې جومات دی صحیح ده تا په کلي کې هلتې خو اسلام خو د اجازه نه ورکوي چې اوس موله د جمعې د پس نه اعلان وکړي چې راځه دغسته یا یو ټرانسجنډر دی یا یو ډیلر دی یا یو بدماش دی چې دی مونځ نه کوي راځئ چې د دوی غونډ شو د دوی په کور ورشو. مولا داسې نشي نه اسلام اجازه ورکوي نه قانون نه پښتون. مولا دومره کولی شي چې دغه تبلیغ وکړي هغه صحیح لارې ته راولي. ستا خبرې سره زه اتفاق ساتم خو لکه هغه چې دا کوم کار کوي شفاشي ختمه شي دا نو هغه لکه موږ دې ته بد نه شو ویلی ښه کار کوي خو یو نیم کار د انسان لکه دغه یې که نه نو هغه نه یې کولی. زه خو مثال که په تا وس زه یو ټکی اکدم چې تا یو خیس مثال دا تا زه داسې نشم ویلی په خبرو کې مثال ته چې پاکستان کې پروګرام له به ته تللی ګل چاهت ښه که ما په دغې زه بیا ته پروګرام له تللی ته وپایي ځان له رزق ګټو تا له الله یو ذریعه دا درکړې وه که نه که ما په تا په کوره ټیکونه کول او ما په تا پسې پولیس راوسته او ما په تا ظلمونه کول چې دا غلط کوي چې پروګرام کوي او دا کوي دا ستا د رزق لاره نیولو که نه بهر ته وځه ښه بهر ته وځه او که نه دا یو کس سکرین ریکارډینګ کړی د میاشتې هغه په پاریو کې ګرځي نو خود نو خلک ریکارډینګ خو کوي دا خلک خو مونږ ته ناست دي چې دوی څه وایي څه نه وایي پوهېږي خو لکه د صحیح خبرې ریکارډینګ څوک نه کوي مونږ له خلک مسلې جوړوي که نه زموږ د خدای نه چې د غلط الفاظ هغې ته ریکارډینګ کوي هغې ته دا خلک ناست دي دا خلک چې کوم دي دا غټ منافق دي ښه معتادونه نه یو دا خلک غټ منافق دي دوی چې کوم دی که نه غلط الفاظ دنیا ته ښایي غلط هر څه دنیا ته شو کوي داسې نه ته پکار ظالمانو دنیا ته زموږ ښه مخ وښیي دنیا ته زموږ بد مخ مه ښیي پرون د ګیلمن یو دغه همیره میچ و که نه 80,000 کسان یو سیټ ته ناسو 10,000 40,000 بل سیټ ته 100,000 کسان شو صحیح ده اوکې اوکې زه بیا دغه دی ښه 3 ګنټې دي بیا به زه ځم اوکې ده ستا په لاره خو به 20 ګنټې نه پخېږي ښه شمله مینهوالو سره نو بیا هغې ګیم 100,000 کسان یو سیټ ته 80,000 یو سیټ ته 40,000 بل سیټ ته 100,000 کسان شي که شانام چېرته ډرامه ګرمي شروع کړي دقه کسان ورله لاړ شي او که ګیلمنه لایف ته کیني دقه کسان ورله راشي ښه اوس چل اوس نه پوهېږو چل په چا کې دی په چل نه پوهېږو ګل چاهت میډم دا چل په دې مینهوالو کې دی دا چل په دې کتونکو کې دی چې کوم ځای کې بلې کوم ځای کې شرمولي دي وهلته دي زه به انشاءالله سبا یا بل ټایم چې بیا کله مونږ لایف زه به سوالونه لیکم تا نه به زه ډېر سوالونه کوم بیا صحیح ده صحیح ده صحیح ده ته اوس څه کې ځي ګپ لګې څه کې زه به به لاړه شم لږه او د دې مینهوال سره به کارونه مونږ دیګې ډېره مننه ښه الله حافظ خبرې نه بیا چې کوم دی که نه بیا د انسان پهچان لکه څه په ټیک ټاک کې فالوور ضروري نه دي که نه لکه په ټیک ټاک کې پهچان هم ضروري دی چې تا خلک لکه په کم یو باندې پېژني که نه اوس که تا خلک وپېژني خلک وایي مړه کنځلماره لک څه دی کنځلمار وایي خلک دا خبره کوي نو زه ووایم نو زه تا ته دا خبره کوم چې تا له کنځلمار ونه تا ته خلک فني ووایي تا ته خلک بل څه داسې نوم ووایي نو زه به خوشحالېږم ګوره ګل چاهت څوک د خوشحالۍ نه کنځاوې کوي پوهېږم الحمدلله موږ مسلمانان یو خو بیا په اسلام کې هم دا حرام دي چې کنځا حرام دي سوچ خو چې
تا یو صحیح خبره کړې او څوک لاړ شي ستا په کور اټیک وکړي چې ته په هغې ځای کې یم نه نه هغه خو نسته. بده ده، زه خو د دې خبرو خلاف یم که نه، لکه بده ده که یو سړی امن راولي، که یو سړی ښه کارونه کوي، نو زه وایم که نه چې لکه څوک د چا کور ته ونه رسي، څوک د چا خور او مور بې پردې نه کړي. لکه دا خو امن نه شو چې ته په خپله باندې یو سړي خور مور بې پردې کوې، بې حیا کوې، د خلکو د ما ځان پاکستانی او ما څنګه زما نه شناختي کارت او نه پاسپورټ دلته یې ماته ډي این اے وکړه او پاکستان کې په نیدرلینډ امبیسي کې زما مور ته یې ډي این اے وکړه او زمونږ ډي این اے یو شانتې راله د هغې سیټې چې او دا پاکستانی دی او ډایرک دا به څوک مني یا نه. زما په 3 میاشتو کې کیس پاس شوی قسم